د مرستو باچا چې شي دا ابھیشیک اگروال دی په دماغ ډیر زورور دی خو د زړه د خوا هیڅ شی هم نه دی پروش کال خپل 25% پیسې مسکینانو ته ورکړي یو مکتب جوړ کړی دی او د سپینجرتون سره مرسته هم کړې ده دا څه چا خبرې کوي د لیجانشین انوان ستا په باره کې لیکل دي نو خبرې به هم ستایي د ابھیشیک په باره کې ته کم کا څومره شاکس دی او بل دا چې شمو جلا دوم دی دا ټول دروغ دي ته چپ سیاره ګوره ابھیشیک په خپل کار باندې نن سبا ډیر مصروف دی په خپل کار مصروف دی ته می وله چې ټول دروغ دي وته شوای رښتیا وایه دا ستا دفتر چیرې دی ته په خبرو مې پرېږده یاره څه شي دی دلته لیکلي دي چې د ابي خپله مور ډېره یادېږي او هر وخت یې د ځان سره احساسوي یو څه رښتیا هم لیکلي دي ته ماته راکړه دلته وګوره لیکلي دي وایي دا شینشاه د امیتاب بچن ډېره علاقمند دي دا پوښتنه زما څه وکړه 25 وارې زنجیر فلم را باندې کتلی دی الکانو یار د پاره خوري د وای غوشي بس کې الکانو بس کې الکانو بس کې بس کې شینه مگر زه او یار مسره اوړه شینه او وای د سپیزو دا 3 کاله کېږي چې درشم تر اوسه دې نه دي زده کړې سلام کاکا څنګه یاست کوچنیانو د ډوډۍ لپاره راته کېږي یا بابا موږ ډوډۍ لوړه راغورځېده او وای یاره یوه خو لاندې راتاسئ سمه ده زه به یو کار وکړم زه به د جمرو سره لوړ در بخېږم یا تاسو د کلب په قانون خبر یاست یوازې به موږ درې یو ځای سمه ده نو زه به د جمرو سره کلب راوباسم جمرو راپسې سه او وای زما ګرانه زوړ سپیه یوه خو زما عزت وکړه په ما پسې سه راځه زویه په بلا دې وام او شوی ابې ستا د موریشیس ټکټان ورسېدل مننه بابا ته موریشیس ته ځې زه نه موږ څه وخت ولې و په دې شنبه د شارک د سپارتیا دا بیا څه شي دی پر بسکټ سپرېدل پر اس سپرېدل او پر شارک مای سپرېدل تاسو خو لیونیان یاست زه نه در سره ځم بیرندکي زه په دفتر کې کار لرم سمه ده بابا امو یې واسطه دفتر ته نه درځي پروا نه لري مننه بابا مشکل حل سو خو زه بیا هم نه در سره ځم بیرندکي زه بیرندکي نه یم خو زه بیا کلوم نه یم شارک مایه خو سپی نه دی چې ومخوري 14 پیچکاري به لګوي که شارک وخوړلاس نو د پیچکاري ځای به مو لا نسي پاته ولې نس څه شي چې سپی دې ودرې نو په نس کې پیچکاري لګول کېږي خو پاتېږي هر شی چې دی خو زه نه در سره ځم دا هم ریتا ده زموږ په ټولو انډیوالانو کې یوازینۍ نجلۍ دا فکر کوي چې زموږ ټول پلانونه ناکامه او بیکاره دي ستاسو زړه ته لویږي مشکل دا دی چې دا رښتیا وایي بنداژونه د مخ ټیشو د درد سپیرې د سوځېدو سپیرې بل څه شي یو د سرو زرو عامل هم رانیسه د خسرګنۍ ټوله شامه دي پراسي هر شی چې یې و د اوبه بوتلان امو خو به شه تاسې در اوسه یخچال نه دي پکړ دا مو زه خبر یم په دغه خاطر خو زه یخچال نه خلاصوم زه د وان څه پیزا راغواړم ته خو به شه اوبه غواړې زه اوس راځم دی بیا اصاب خرابی ښاغلي کوډ بولې دي زموږ د کور خاوند په کرایه پسې راغلی دي خو زه اوس هم هغه چم کومه چې پخوا مې ورسره کوئ باچا سلامت ستړي مه سئ ښاغلي کوډ بولې زموږ د کوچنۍ کلا ته تاسو ښه راغلاست صاحبه دا چې تاسو د کلا باس راپورته کوئ نو زه به وایم چې آیا تاسو دلته د کرایې په اړه خبرو اترو ته بلې باچا سلامت ما ویله چې د 3 میاشتو کرایه ښاغلي کوډ بولې سمه ده تاسو پوهېږئ چې زموږ په ملک کې جنګونه شروع دي زموږ دښمنان زموږ وطنوال ته شهادت رسوي هره ورځ یو څوک نه یو څوک زما په وژلو پسې راستئ نو په دغه خاطر موږ ستاسو په کلا کې اوسېږو او تاسو زما څخه کرایه غواړئ غریبه ښځه دا یو غریبه ښځه ده ته د دې معصومیت ته وګوره د دې د بېوزلي ته وګوره دا کمزوري ته یې وګوره برای مخستن دا ماته په ژړا راغله او راته ویله چې باچا صاحب ما ته ستاسو په پښو کې دونه نکي ځای راکړي تر څو زه د خپل ژوند پکښې تېر کړم نو ما ورته وویل چې ولې نه باچا صاحب تاسو مهربانه یاست
تاسو مهربانه یاست باچا باچا سلامت ما ته بخښنه منظور کړي زه به بل وخت راسم خدا حافظ وویست ټوله وویست په زور وویست چې دا زموږ باچا پرتاپ سینګ څنګه ژوندی چې یې ژوندی دی ژوندی نو خو ژوندی دی پګلو ته ولې یو کار ځان ته نه پیدا کوې یاره کار د 9 تر 5 بجو ته لیونیسه وې یاره کوم کاروالانو ماته دونه رخصتي راکوي او دا د هرې ورځې مصرف هغه څوک درکوي زه فکر اتمن وم خو زه یو نوی ښایسته نظر لرم ښایسته پلان یوه ډېره جلا رخصتي ښه نو چیش پکښې سته ګلې ګلزار د یخي شویدلو او پر واوره د شویدلو پر ځای زه غواړم چې په خلکو خطري کارونه وکړم لکه د تیارو ټکرونه د موټرانو ټکرونه د باغ ګلاوي کوچنیان تښتول او داسې نور یې وحشي ژوند ګوره تر اوسه یو پانګوال نه دی راباندې پېښ شوی رښتیا خو که هر وخت یو پانګوال راباندې پېښ شو بیا نو ته بیا ګوره چې زه به ډېر ژر میلیونر شم زه به میلیونر یم دا نظر خو هم خرڅېږي یاره پګلو تا او ستا فکرونه خو لیونه یې جمرو کښېنه سلام کاکا سلام کاکا او سلام څنګه ښایست ابې تیار دی اوه سهار مې ولیدی ټوله شپه د هغه د خونې څه د موسیقۍ اواز راوتی کښېنه اوه یاره هغه څوک ده ابې په دماغ ډېر زوره ور دی خو د زړه د خوا هیڅ شی هم نه دی سارا رښتیا زه خو خبره سوې لا نه یم ورته وایم زما پیری وایي چې ته په ځان کې ډېر منفي عادتونه لرې هغه پاکولو ته ضرورت لري سمه ده دا د چا سره خبرې کوي د خپل نږدې ملګري سره چې شتې موږ یې نه وینو دا پیرانۍ ده او یا یاره نو بیا څه دا نفر ولې نه وینم پګلو خو زه نه وینم موږ یې نه وینو زه پیریان وینم دا د پیرې سره خبرې کوي یا د پګلو دا مطلب نه و هغه بې عقل دی څه شي دې ما ته په بې عقل وویله زه نه پیری دا بد کار دی داسې څوک نه وایي څه شي د زما په باره کې څه شي وایي یا هېڅ هم نه څه شي چې نه یو شی یا خو وایي پیری زه داسې نه ورته وایم نو خو ماته ووایه یا نه ورته وایم که د نر زوی نو ځان ښکاره کړه ما سره خبرې وکړه مخامخ ونیسه ځان ښکاره کړه او تاسو دواړه چپ سئ په دې خونه کې ډېر بدوالی رامنځته سو اوس نو موږ یو ګړی دعا کوو سمه ده ونیسئ شروع یې کړو خدای تر ګناهو مو راتېر سي خدای ټولې ګناوې مو راوبخښې خدای موږ بدې در بدۍ مو راتېر سي خدای موږ ټولو ته بخښه وکړې یارانو دا څومره ښایسته نه ده خدای تر ګناهو مو راتېر سي روي یو بل جام را سنلې لږ څه کنې دا نور ګراکان ته به بور کوم او وای دا ستا نور ګراکان خو انجلۍ د رزقه خلاص کړه او اوکې ستړي مه سې څنګه ابې چیرې دی د سارا ګران سره به په ټلیفون کې د خدای پاماني کوي خدایه دا بیا نوې انډیواله زما په باره کې نظر ورکوي نظر د هغه چې ابې ړوند دی او د هغې 15 کاله کېږي چې زه بیا عقل او سوی بیا عقل خو زه یم یاره څوک چې انجلۍ یوازې پرېښوئ یا شاهي مې که ده ستا انجلۍ راغله
چپ څه پکلو دا اوس ته چی شکې خبرو سره وکړه انجلي زه د پګلو ملګری یم امریتا و کاش کې ته انجلي وایي ته چی شکې پګلو ولې په ځابې څنګه یې سنیله نوش جان سلام یارانو چیرې تللې وې درته ویلې خو مې وه د غره لمونې ته او د چیش دپاره یو تجربه مو کول جادو مول دي جادو جادو تا ځان ته پام نه دی تا او سارا نسي سره چلیدلی دا څه وایه یاره ما او سارا خو د قیامته سره یو ځای یو دا د کوم فلم ډایلاګ و او تاسې هغه ولې نه خوښوئ یو وایي بخیرت ووایاست جادو ګوري پیریانو که نورو کې نو ښه کار دی او که جادوګرانو کې نو بد کار دی څه شي امریکا په میلیونو پیسې مصرفوي چې په بله سیاره کې ژوند پیدا کړي خو زه مازې ور د غره لمن ته ولاړم نو اسمانه ونړېدی ښه نو ترکاري والا سوې غوښو والا سوم پیری وا زه چې وایم چې مور د ځانه سره نږدې احساسوم نو تاسې مشکل نه لرئ خو چې سارا وایي زه پیری احساسوم نو بیا تاسې مشکل لرئ دا بیا څنګه و اوس ووایه بې له نږدې کېدو ژوند کولی سې هغه بې موري دی یارانو زه درته وایم چې د هغه د حسن فدا یوازې دا نه ده دا د 19 ده ابې د 26 کاله دی خو تر اوسه ده 19 انډیوالانې پیدا کړي دي د هر نجلۍ سره دی رښتینې مینه کوي او موږ پوره باور لرو چې دا بې انتخاب یو څه د بې عقلانو دی په اصل کې دی تر ځان یو څه غټ کارونه کوي ما ستا دپاره یو شعر لیکلی دی کله چې موږ د یو مینې پر لار ولاړو نو ځکه دواړه هر وخت ژاړو لکه دا چې زما اوله مینه ځکه چې د هغه مینه خوري زما د زړه وینه ته زما ما وینه وایم څه نو او وایي څه نو څنګه نو سم پروا نه لري بیا به بل جوړ کړم ابې د هر چا د زړه ښایسته ګوري کشکې خو د یو څه فکر درلوده یاره ځان اصلاح که کنې ته به هم دغسې شی سې لکه دی څه کیسه ده د هغه کیسه به وي د شهیدي الفت په بیا زړه مات سوی چپ څه پګلو هغه ولاړه خو ولې ما غوښتل چې د هغې سره یوازې وخت تېر کړم نو هغه پیري خوا بدوله نو هغه سارا ته شرط کېښوی چې یا زه یا هغه چپ صاحبې خپله خبره واوره په هرو 2 ورځو کې دغه ناټک شروع یې هر څوک چې وویني د هغې پر کم سي مینه که تا بدل کړي نو پروا نه لري خو د مینې حاصلولو لپاره ته باید ځان بدل نه کړې ګوره ابې ولې چې تروار دی مینه راځي او کله چې هغه راسي نو ستا د بدلېدو ضرورت به نه یې ځکه چې هغه به ستا دپاره ډېره سمه یې او ته به د هغې دپاره
امو یو پوښتنه درڅخه وکړم وویکه که تا چیرې د ابې دپاره یوه نجلۍ پیدا کوله نو ته به هغه ته څنګه نجلۍ ور پیدا کړې ولې ته غواړې چې په انټرنیټ کې نجلۍ ور پیدا کړې یا رښتیا وایم راته ووایه اول خو باید چې ښایسته یې ښه خبره ده هوښیاره دوم شرط کارنده چې د کاکا د کاروبار سره لږ علاقه ولري پوره نومرې مطلب مې دا نه دی چې باید خسته یې خندروی یې او د ورزش سره به مینه لري ټاپ نومرې مبارک دې څه تا وګټله څه معنا ستا نه دې ورته پام ته خپلې خبرې کوې که ابې واورېده نو د زړه حمله به پر راسي زه رښتیا وایم امو ته فکر وکړه ابې به بدلېدو ته ضرورت هم نه لري او ستا مینه به ابې بدل کړي ابې ما زما ملګری دی موږ ما ملګري یو سمه ده امو که چیرې ابې پر تا مین سي نو هغه داسې هېڅ هم نه کوي او که یې چیرې وم کړه زه یې بېټنګه چپلا خو وم ارشه ستا څنګه هلک خوښېږي دا خبرې پرېږده او کور ته ولاړ سه امو ته فکر پر وکړه کور ته ولاړ سه پګلو لیونی یې جمرو د باندې ودرېږه د باندې امرتا زه خپل پلان بدلوم ستا ملګری خو دفتر ته نه راځي زه به هر څه ستا پر نامه کوم زه د هغه سره خبرې کوم سبا هغه خامخا راځي یاره تاسو دوه ښه ملګري یاست د مسؤلیت پیژندل دی ولې ستاسو نه زده کوي هغه ته واده ور وکړه کاکا خپله به مسؤلیتونه وپېژني څوک د هغه بیاکله سره واده کوي ته راته ووایه ولې نه هغه ادبناکه دی لایق دی خان دی نجونې په زارۍ واده ورسره کوي ته واده ورسره کوې ښه نظر دې دی ته د هغه په طبیعت جوړه او زه به بیا خپل پلان هم نه بدلوم ښه نه وایم ښه نو راځه جمرو څنګه یاست ابې ته باید چې دا څه ونه کړې کاکا په تا پسې ګرځي ته مه وایه چې زه دلې یم که نه بیا د هغه په دې خوا بدېږي نو بیا ته ولې راځې ستا لیدو ته نو راته ووایه چې څه کیسه ده ستا په یاد دې تا ویله چې زما په ژوند کې مینه راځي او د هغه دپاره به زما د بدلېدو ضرورت نه وي و نو که چیرې هغه نجلۍ ملګري یې بیا ملګرې ملګرې یوه ډېره ښه ملګرې خو زه اوس د هغې سره مینه کومه مشکل دا دی چې که ما چیرې هغې ته ویل زه د هغې سره مینه کوم او بیا هغې یا راته وویله نو آیا زموږ ملګرتوب به ختم سي امو ته خو پوهېږې اوه زه د هغې سره ډېره مینه کوم خو ملګرتوب باید د منځه ولاړ نه سي وکې حسني فدا د دې د معنا ده چې هغه ستا سره مینه کوي او هغه بیا څو دانې ملګري لري خو دا هم کېدای سي چې هغه امو زما پیشګویي در اوسه غلطه سوې ده باور وکړه شهنشاه دلکشي اورېدلې مې دي وای نوی انډیوال دې پیدا کړی ده اوس خو لا نه ده کېدلی سي ته څه وخت راهیسې یې پېژنې د تل څخه ډېر پخوا راته ووایه مو زه ورته وایم ستا خوښه ده ورته ووایه دلي ګلزاره پر خلو خو یې یاده ته دې خپل کوښښ وکړه کېدای سي جواب یې واوسي سمه ده بل سبا د بابا په مېلمستیا کې یا شعر یا روبا امو چیرې ده ته بیا ولې دونه وارخطا یې اوی که هغې یا ول نو یا نه وایي باور وکړه خدای دې وکړي راغله
څنګه یاست الکانو ما راته ګورئ تا خپل زړه بل چا تور کړی دی پوهېدې دې امو خو زما مینه ده امو زه قسم اخلم دلته به زه همداسې هېڅوک نه یي چې ستا په لیدو سره دې دا ونه وایي چې کاشکې یارانو دا خبرې ولې دونه ځنډوئ ونیسئ زه دستي راځم څنګه سامونو سلام کوچنیانو سلام کاکا دا بیا چیرې دی ولا کاغه اوس اخوا ته ولاړی دا ډېر عجب انسان دی ما ته ویل چې ډېرې مهمې خبرې د سره کوم او اوس بیا ورته وګوره چې ورک سو اشه دا جمرو بیا چیرې دی جمرو خو کاکا خیر ته پرېږده وروره تاسې خپل ساعت تېر کړئ جمرو زویه فکر مه کوه زه خبره مه چې هغه څه کوي ته ما دلته راسه وبخښئ شرط را سره وتړه بیا به تا ته یوه هنداره راوړي او درته وایي چې دا هغه نجلۍ ده د چا سره چې زه مینه ګل ارماني کمپیوټر سنټر ګرشک بازار ابې را روان دي پګلو امو دا کارتیکا ده سلام سلام څنګه یې دا بیخي نامې ده زما دپاره د پخوا په رقم چیرې دې پیدا کړه اول وارې په یو خیریه غونډه کې هغه غونډه د امیتاب بچن په نامه وه ستړي مه سئ تاسو په باطن کې یو رقم او په ظاهره بله که معلومیږي ستاسو نوم څه شی دی انتوني ګونزالېس زړه مې هم خالي دی کور مې هم خالي دی چې په هغه کې به اوسېږي یوه بختوره نجلۍ هلته وګوره ډوډۍ ورکوي ورسه کتار جوړ که درنو هیوادوالو السلام علیکم وعلیکم سلام زما نوم باچا خان دی مینه مې وظیفه ده یو غټ جام ته څلور خوښې لرې الف سره شراب ب بیر جیم سپین شراب دال پیپسي نه څښم زه ستاسو ټولو څخه مننه کوم چې تاسو په دې مراسمو کې ګډون وکړئ امیتاب بچن په خپلو څو فلمو کې د غدار څخه هیرو سوی دی خو زموږ د هیواد هر غړی دونې بختور نه دی هغه که په ژوند کې د ځانه څه جوړوي نو زموږ تسلي او زموږ تشویق ته ضرورت لري ښایسته معصومه او د ټولنې خدمتګاره او د امیتاب بچن مینهوال هم ده دا زما دپاره ډېره ښه ده او بیا موږ بیا سره ولیدل د انځورونو په نندارتون کې کارتیکا وه انتوني ګلزنویس ابیشیک سلام په لیدو مو خوشحاله سوم ستا په لیدو سره داسې نه ښکاري چې ستا انځورګري خوښیږي دا لس کاله کېږي چې هره یکشنبه دلته راځم خو تر اوسه یې دومره خوند نه و راکړی
او رسامۍ ښه دي؟ زه غواړم په تاسو یو څه ووینم. تاسو زما سره راځئ؟ ولې نه؟ ته رسامي کوې؟ مور. ستا مور انځورګره ده؟ وه، هغه سرطان وه، خو بېشکه هغه ډېره ښه ښځه وه. زه باور یم ستا په رقم. مور او لور د مور اخري انځورګري. ته پوهېږې بېشکه داسې یوه ورځ لا نه ده راغلې چې زما د هغه نه یادېږي. زموږ خوښې یو رقم دي، زموږ عادتونه یو رقم دي، او زموږ تېر حالت هم. ما هېڅکله ښه ملګری نه درلودی. ښه، ډېره مننه. مننه. ښه شپه. ښه شپه. او په هغه ګړې ما دا احساس وکړي چې په ژوند کې په اول وارې ما رښتینې مینه وکړه، حقیقي مینه. ته خبرې پګلو چې زه تر اوسه پورې دومره نه وم خوشحاله سوی. تېره میاشت هم تا دغه ویله. الکانو زه ځمه. درځه. دونه ژر بیا ولې؟ هغه یوه ډېره مهمه غونډه ده سبا سهار. اوی بابا ته وایم رخصتي به در واخلمه. یا بې دا وارې بله کیسه ده، هغه ډېره مهمه ده. نټک مه کوه، یو ګړی خو ودرېږه. مه کوه بېشکه. دا چې دا وایي چې مهمه غونډه ده نو پرېږده. زموږ په رقم انجن ته وظیفه ډېره مهمه یي، زه پوهېږم. ستا په لیدو ډېره خوشحاله سوم. ته رښتیا مغسې یې، څنګه چې ابې راته ویلي وه. ځان ستا په لیدو ډېره خوشحاله. زه باور لرم چې ته او ابې به ډېر خوشحاله یاست. امو اخري وصیت ولیکه، خو سبا سره وینو. دا عیب نه لري. او ماشاءالله بیخي عیب نه لري. امریتا ته رښتیا مغسې څنګه چې ابې ویلي وه. امریتا ته کار کوې؟ څونه ښه. په بله ورځ وم څومره ښه. تا او ابې باید سره یو ځای وایي. چپ شه پګلو، دا ټوله ستا غلطي ده. زما د دې فالتو خبرو د مخه ابې زما دپاره مازې ابې و، خو اوس ابې هغه هلک دی چا چې زما زړه رامات کوي، او د هغه غلطي هم نه ده ځکه چې هغه نه دی په خبر، او ما د یوې بې عقلې په رقم هغه ته خپل زړه ورکوي. امو زما خبر خو پرېږده پګلو، پروا نه لري، زه ښه یم. خو مو ته راځه کارتیکا، نن به زه تا ته خپله باغچه در ښکاره کړم. خپله باغچه؟ دا خو زموږ باغچه ده. یا دا ابې باغچه ده. ته په هېڅ نه پوهېږې، راځه. ډېر ښایسته. مننه. دا د رښتیا مو ده؟ و او خدایه. دا د څه وخت دی؟ دا زموږ د اتم صنف اخري ورځ وه. ګوره چې موږ څنګه کامیابه سو، هره ورځ به مو یو فلم کتی. ته ولې زه در وښیم؟ د امیتاب بچن اوه؟ 100% رښتیا. دا خو اوسنی دی اوه؟ ارئ دا چا لیکلي دي چامو؟ یو هلک دی؟ په اصل کې په اول وار چې موږ دا مو سره ولیدل نو شپږ میاشتې موږ په دې نو خبر چامو نجلۍ ده که هلک. هغسې هم اوس هم چندانې فرق نه دی کړی. څه وایې؟ تاسو ټوله ډېر بختور یاست. دا انډیوالي بختورو ته ور پیدا کېږي.
کاشکې چې زه هم دونې بختوره وای. ته یې واخله نوم دې ولیکه. څه شي؟ څه شي؟ د کلب قوانین. پګلو پرېږده. اوی څنګه پرېږدو یاره؟ پګلو په تا څه وسوله؟ په ما څه وسوه؟ په تا څه وسوه؟ کوم ستا د ټول انډیوالانو نومونه دلته لیکل نو زموږ نومونه خو بغیر سره پاته لا آرامه اوسئ. پګلو ته پرېږده. پروا نه لرې ابیشیکه، دا واخله. زه اوس خپل نوم دلته نه لیکم. یو څو ورځې صبر وکړه، یو ورځ به داسې راسې چې پګلو به خپله راته وایي چې خپل نوم دې ولیکه. او پګلو دا د بیا کل زه بیا خو به زه پګلو ته دې را دا وړې. ته هته ور داخلېږه لانه زه څه وکړم؟ دا بیا دپاره وجنګېږه. و خو هغه زما سره مینه نه کوي. ته مې نور سره کوې؟ و د هغه په زړه پوهېږې؟ و تر کارتیکا یې ډېر خوشحاله ساتې؟ و ته تر هغې ډېر هوښیاره یې، و تر هغې ډېر مینه ناکه یې. و تا بیا غواړې؟ و نو ولې دونه ژر لاس ځینې اخلې؟ بهار عشق پر خولو خو یې یاده، خو ته دې خپل کوښښ وکړه کیدای شي جواب یې اوسي. په اول قدم کې ابې په دې پوه که چې امو یو هلک نه دی. امو چیرې ده؟ هغه ده. دا امو ده؟ دا د الکوان سره چش کوي؟ شله کوي. ستړی مسې؟ سلام. زه بخښنه غواړم ګرانه، زه خبره وم چې دا ستاسو ملګرو مېلمستیا ده. پروا نه کوي. او زما ته ډېر یادېدلې، نو مازې مې در سره لیدل. مننه. د خدای په امان. دا اوس امو ده؟ زما خدایه، دا خو نجلۍ ده. راځه راځه چې شله وکړو. سمه ده، زه ځمه شله کومه. امو راسه وم راسه اوی راسه. یا 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 مشرانو ویلي دي چې د نارینه د زړه لاره په نس کې تېرېږي. ستړی مسې؟ څنګه یې؟ سخته ښه بوی دی. دا ستا لپاره دي. ته څنګه یې؟ ښه یم. ابې راوغوښتل نو زه څه وکړم؟ څو کاله یې کېږي چې کار کوې؟ خاله دغه 2-3 کاله کېږي. او ډېر ښه. وبخښئ. او ای کارتیکا، لورکۍ ته خو هېڅ شی نه دي خوړلي. بیخي نه، که مې یو بله ګوله وکړه نو زه به پټه اوسم. یوه ګوله لا وکړه، هیله کوم. خوند یې نه وکړي. رښتیا وایم ته ډېر ښه کتغ کوې. مننه. دا خو ښه خبره ده، د هر نجلۍ باید کتغ زده وي. څنګه کارتیکا؟ نه پوهېږم خاله، زما مور خو ویله چې زه د دنیا اولنۍ نجلۍ یم چې اوبه راسه سوځل کېږي. زه ډېره بخښنه غواړم، زه کتغ نه سم پخولی. څه وکړم؟ پروا نه لري، زما ډوډۍ پخول ولا نه ده پکار، زما خو ته پکار یې. زه به تا ته اشپزان په قطار ولروم. رښتیا درته وایم ګرانې،
هغسې ما رالک چې د امو سره واده وکړي نو هغه به ډېر بختور وي. ته د امو سره واده کوې نو مخامخ ووایه. امو خو زما د ورېندارې پر ورېنداره؟ ولې خور؟ و دغه تا چې وویل. وبخښئ. رښتیا وایم خاله د امو واده ور وکړه. رښتیا هم خاله او د هغې دپاره ښه هلک زه در پیدا کوم. درد مه دروله یاره. ما ته درد نه راځي. زه د سهارې سکتغ پخوم. زما ډوډۍ پخولو والا نه ده په کار زما خو ته په کار یې. خاله د امو واده ژر ور وکړه. خاله د دې دپاره به زه ښه هلک در پیدا کړم. څومره د ښه لړکۍ څومره د ښه کارتیکا. ارام اوسه امو دا خو ماز دوم قدم و اوس نو اخري قدم دی. دا بې کلیزه اره پګلو. سلام. سلام. کارتیکا یو ښه نامي پلان دی. په شنبه دا بې کلیزه ده او د شنبې په ماښام پر 9 بجې د امو کره یوه حیرانوونکې مېلمستیا ده. واوه دا خو ډېر ښه دی. نو زه ابیا هلته درولم. یا که تا چیرې د امو کور وښوي نو بیا پوهېږي اوه نو ته کیک راوړه ښه او پر وخت راسه. سمه ده. سمه ده. پګلو. او زه باید چې وایم تاسو دواړه. زه خبره یم. فدای شک زه درته وایم چې پلان مو 100% کامیابه دی. کله چې هغه زما کور ته راسي او وګوري چې ابې نسته نو دا اول زنګ ابې ته وایي. مېلمستیا به د دفتر په 14 منزل کې او هلته یوه شبکه هم کار نه کوي. بلې ټینا اورې نه کارتیکا هغه ته زنګ والی سي او نه ابې کارتیکا خو ته. که ابې کارتیکا ته زنګ وروالی نو بیا په کیسه کې مه کېږدي. موږ کارتیکا ته وایو چې هغه دې ابې ته ووایي چې زه یوه مهمه غونډه لرم. سمه ده کارتیکا. ابې زه باید چې ولاړه سم. ډېر ناوخته دی. سمه ده بیا سره وینو. د خدای په امان. اره هیله کوم مه ځه. زه باید چې ولاړه سم ابې. ډېره مهمه غونډه ده. هیله کوم. اره نه زما کلیزه ده څوک کار نه کوي. زه ډېره بخښنه غواړم ګرانه خو زه باید چې ولاړه سم. جواب ورکړه. بلې بابا دفتر ته دا وخت. سمه ده. عجبه ده د چک د امضا کولو دپاره دفتر ته وغوښتلم لیکن د چک کتابچه خو په کور کې ده. امو مالته ده. و حیران سوې. ابیشک ورورک ساس د پاره راواستوي او ویلی چې د چک کتابچه په کور کې وه. تا بیا و دفتر ته ولې نه راپرېښوي چې مېلمستیا ته راسي. هغه د امو په کور کې چې وه په د اخر کې مېلمستیا واوښته نو زه دې ولې نه خبرولم. ډېر تغیرات راغله. تا ته مو نه سوی ویلی هېر مو سوه. داسې وګڼه چې زما مېر سوه. کښېنئ په ناسته به خبرې وکړو. ته ما بیا غواړې او زه هم. هغه خان دی پیسې لري او پیسې نه څوک نه غواړي. زه خبر وم چې ته د ابې سره نه د هغه د پیسو سره مینه کوې. یعنې ته نه کوې؟ بیخي نه. میلې کول، پر شارک سپرېدل، سیاحت کول، د دې پیسې څوک ورکوي؟ ستا دوه ښه ملګري دي اوه خو بیا هم تا پګلو نه ابې دې خوښ کوي. ولې؟ ځکه چې هغه خان دی. یا لطفا خو موږ کې څوک هم کوچنی نه دی. ته څه فکر کوې چې زه په هېڅ نه پوهېږم؟ د هغه یوازې ډسکو ته در غوښتل، ډوډۍ ورته کول او حیرانوونکې مېلمستیا. یوه خبره په سمه واورئ، زما او د ابیا د پیسو په منځ کې د راتګ کوښښ لا مه کوئ. اول خو دا یو ښه نصیحت وبلئ او یا هم اختار.
څه وخته بې شرمه وه هغې دا جرأت څنګه وکړي چې داسې خبرې وکړي د هغې به زه خوله ور ماته کړم د خولې ماتولو خبرې مه کوه تا خو څه ورته ویلي لانجې وا تا نه ډېرې خبرې وکړې وه پګلو آیا موږ په رښتیا د ابې ملګري یو که د هغه د پیسو یو دا اوس ته څه وایم و راځه چې بیا په خبر کړو سمه ده ابې ستا به زړه ته ونه لوېږي کارتیکا یو مطلبي ده هغه ستا سره نه ستا د پیسو سره مینه کوي تاسې دا هر څه ولې کوئ موږ خبر یو چې دا عجبه ده خو عجبه نه ده زه خبر وم ها ته خبر وې کله چې کارتیکا ماته وویله چې تاسو ماښام داسې نټه کوئ هغه وخت عجبه وه څه شي چې ستاسو کارتیکا نه وه خوښه نو ماته به مو ویلي وای د هغې په دفتر کې بیا اختار څه مانه موږ اختار ورکوي مسخرې پروا نه لري خو دا چمچهګیري ده هغه خره دروغجنه ده بس که پګلو زه د کارتیکا پر ضد یوه خبره هم نه اورم ته باید چې واورې هغه ستا وینه څښي بس که پګلو ته نه یې په خبره هغه مر بس که چې درواغ مو ویل نو یو بل درواغ به مو ویلي وای کارتیکا و پیسو ته ضرورت نه لري تاسو در حد واوښتلاست ابې د نن سبا د کوچنیانو دغه مشکل دی ښه نصیحت ته غوږ نه نیسي که دې بیا یو بیاکلي وکړه نو د خاورو سره به دې سم کړم انجلي ما یوازې مه پرېږده انجلي ما یوازې مه پرېږده انجلي زه به بې له تا مړ شم انجلي ما یوازې مه پرېږده انجلي او یاره خبرو ته خو مې پرېږده انجلي مسخرې پروا نه لري خو دا چمچهګیري ده بس که پګلو زه د کاتیکا پر ضد یوه خبره هم نه اورم تاسو در حد واوښتلاست کاوه دا بې زنګ دی پګلو لیونتوب مه کوه زه لیونتوب نه کوم زه خو چمچهګیري کوم اوه اوف ابې پګلو تشناب ته تللی دی څه شي ورته وایمه ابې یا هیڅ هم نه مبارک دې شه ابې پوکیټ ته ځې واده کوي څه شي دا بیا څه وخت ته نو څه خبره ته خو زما سره یې نو هغه بیا پوکیټ ته ولې ځي ونه هغه پوهېږي چې دلې موږ واده ته نه پرېږدو موږ یې ورغوښتي یو دا د بیاکلانو پوښتنې ولې کومه موږ نه ولې ورغواړي هغه خو زموږ څخه هغه دې ځغلي اوس به څه کوو اوس به څه کوو د دې جواب روم ته راکړه پګلو یو نظر دی که د هغه سره کارتیکا و نو بیا نو څه پروا لري زه نو د هغې څه بیریږم او خدایه چیش څه کیسه ده کارتیکا چیش هغې خو به لیدلي نه یو ته چې وایي زه ځینې بیریږم د کارتیکا څخه وایي هغه دلې را روانه ده اوس به څه کوو ته ډېر ذلیله یې یاره هلته مې دونې بې عزته کړې لا نه یې پوه سوی چې ته میدان ته لا په پاکر پسې راغلې ته څه فکر کوې چې دلته به خلک ستا خبره ومني
ته به دلته نورم بې عزته سې. څونه بد و نه که یو چینایي مردارخور فقیر په پښتو ژبه دغونه ډېر بې عزته کوي. هغه ستاسو بې عزتي وه. ما ستاسو دوه صفت کوئ. موږ خبر یو چې ته چیش کوې. زه خو واده کوم. تاسو دوه دلته چیش کوئ. موږ بیا راګرځو. ښه ته چې وایې بیا به ستاسو خبره ومنې. ولې نه منې؟ موږ د 14 کالو انډیوالان یو. 14 ساعته د مخه د منځه ولاړه ښاغلی بوټ پاکه. ستغفر کارتیکا د هغه یې وخت دی. ځان سم که. اوس خو هغه مازه ستا غږ نه اوري. سبا به د ده مخ ته لا نه ګوري. ستغفر کارتیکا ته ولې نه پوهېږې؟ ابې زموږ ملګری دی. ابې ستاسو ملګری نه دی. ابې زما غلام دی. چې شي زه چې هغه ته هر څه وایم دی به هغه کوي او تاسو د هغه پر بازۍ خوند واخلئ. څه شي؟ دا څه شي؟ تا دا جرات څنګه وتی؟ خو ابې د هېچا غلام نه دی. ښه څوک و؟ او خدایه کارتیکا ولاړه سه. او خدایه کارتیکا راکښېنه ونیسه. دا لږ چې راکښېني. پګلو راکښېنسته. کارتیکا اوبه مننه. د دې داش لږ چې تللی دي. کارتیکا پلستر ته خوش سوې. مننه. 100% یاداشت تللی دي. چا څه پګلو مبارک دې څه. او خدای یاداشت یې راغلی. زه چیرې یم؟ ابې چیرې دی؟ زما تیاره خو لاړه. څه شي؟ په ریموټ مې بندي کړي دي. ګوره کارتیکا ابې یو ډېر ښه هلک دی. هغه زموږ تر ټولو ښه ملګری دی. ته د هغه سره واده نه سې کولی. تاسو دوه څوک یاستې ما راګرځوئ؟ تاسو زه تښتولی یم. تښتولی؟ تاسو څه فکر کوئ چې پولیس به تاسو پرېږدي؟ پولیس؟ ستا خو ستاسو کار خو وسو. ما بسته خو به حتمن ځئ. خو که مې چیرې وسیله کوي نو ما زه د 1 کال سزا درکوي. موږ ته تښتولی نه. که ځې نو ولاړه سه. مازې پولیس ته مه ورځه او ابې ته مه وایه. هغو ته خو حتمن ورځم. سمه ده اغلې کارتیکا. که ستا تښتولو ته دغونه ډېر زړه غواړي نو زه بیا څوک یم چې ستا راګرځوم. څه شي؟ ته چیشکې؟ دا ته چیشکې؟ پګلو چیشکې؟ مبارک دې سه اغلې کارتیکا. ته تښتول سوې. ټلیفون دی. ځان خو دور ته راځي. بله پګلو. بله ابې. پګلو کارتیکا اوایم مې داسې راغلی. ښه نه دې راغلی؟ په کیسه کې مه کېږه یاره. موږ اوس تصویر ځو. دا سمه ده. ښه دی. ښه نو په مخه دې ښه. خدای په امان. څه کیسه ده؟ بیا کلي مه کوه ابې. پوهېږې څومره دې سوي
واده خو ډېره غټه فیصله ده هغه به بیا فکر پر کوي که چیرې داسې وای نو هغې ما ته حتمن ویله زه درته وایم 100% یو څه به سوي دي موږ باید پولیسو ته زنګ ووهو پولیس خط ورته ولیکه کنې نو کنیا نو څه شي کور باندې پاکه یې زه نه تخنیږم تازه اخر دې ته مجبوره کړم په دې کې څه شي دي اټم بم دی ماته درد راځي اوس نو زه تا مجبوره کړم چې سخته سزا درته وټاکم څه شي د رام ګوپال ورما آک فلم ټول فلم در باندې ګورم څو واره در باندې ګورم ګران ابي واده یو ډېره غټه فیصله ده او زه نه غواړم چې دا قدم ستا سره پورته کړم زه چې میدان ته درتلم نو په زړه کې مې دا یوه پوښتنه راګرځېده چې آیا زه ستا سره مینه کوم جواب یې یا دی زه نه غواړم چې په ژوند کې سودا وکړم خدای دې وکړي چې ته ما درک کړې او بل زما انتظار مه کوه ځکه چې زه بیا هېڅکله نه راځم ابي یو څه خو وایه هغه بیرته راځي بیرته بیا ولې راځي ځکه هر هغه شی چې هغه راګرځوي کیدای شي پرېږدي ولې پرېږدي هر څه چې کېږي په هغه کې د چا خیر وي ځکه هر هغه شي چې دا یې راګرځولې ده هغه یې د ټولو د خیر دپاره راګرځولې ده کیدای شي زه د هغې وړ نه یم کیدای شي زه د هېچا وړ نه یم بیا کله راځئ راځئ چې ځو چیرې زه باید نشه وکړم ګرانې زه راغلم یادېدلم دې او زما هم یادېدلې ستا دا خط څونه ښه تاثیر وکړي ابې تیاره کړې او سبا دا موږ سره یو مینه ناکه لیدنه کوي وا ما ته به هم یو مینه ناکه ډوډۍ وخورو چې شمال هم راته بالې نو لوی ده د چرګ غوښې او نخود سمه ده مې خوره نو زما یې پسه سمه ده وبخښه وبخښه آیا ته خبر یې چې دغه نخود تر هر څه ډېر پروټین لري ما په یو کتاب کې لیدلي وه او دا چې ته دلته دونه ډېرې شپې پاتېږې نو ته خو پروټین ته ډېر ضرورت لرې
ډېر څه ویې خوره ګرانې. سلام کاکا. څنګه دی؟ تر سبا پورې سمیږي. زه بیریږم لورکۍ. مې خرابوه. په 2 ورځې کې به یو بل نجلۍ تا ته در معرفي کړي. یا لورکۍ دا وار بله کم خبره ده. تاسو فکر مه کوئ. زه یو څه کومه. سمه ده. زه تشناب ته ځمه. او موسی به سهار راځي، تر هغه وخت انتظار وکړه. زه باید چې اوس ولاړه سم. چا درته وویل؟ چا درته وویله چې دونه اوبه وڅښه؟ ته دوې خوښې لرې. یا خو زما لاسونه را خلاص که او یا ما دغسې پر چوکۍ بوځه. اوه خدایه. سمه ده. یوازې 5 دقیقې. که ته په 5 دقیقې کې نه راووتلې نو بیا زه هلته درځم. بیا هم چې ته په هر حالت کې پر ما فرق نه لري. او که دې د راوتلو پر وخت ما زبېدر وکړه نو په دغه دې پر دستار باندې وامه. وخت یې پوره سو. ته اوس راوځې که زه دننه ننوځم. وبېرېدلې؟ زه ستا څخه نه بیریږم. سمه ده؟ یو څه لږ چې بیریږم. بالښت هغه نه دی. یو دانه بل. او توس؟ یخ یو څه پاک ټوکر. دا خو پاک دي، په دې نو څه سوي دي؟ اوبه بیا څوک راوړي؟ وایې تشتوونکی زه یم که ته؟ زه تشتولی یم. مېلمه پالنه خو به مې کوې؟ ما ته خوب نه راځي. و ما ته خوب نه راځي. سمه ده. ما ته خوب نه راځي. ما ته خوب نه راځي. پګلو زه هم ټلویزیون ګورم. چیش دی؟ تو مو یاست.
دا ته چی شکې ابې د سهار 8 بجې دي ډېر زور غواړي امو څوک ډېر غمجن یې نو یو کار وکړه یو ګیلاس شراب ما ته هم راکړه زه هم ډېره غمجنه یم ستا پلار هم غمجن دی په ګلو ته به یې هم ورکړو دا هغه کیسه نه ده امو چې یو څوک در څخه ولاړ سي نو څوک ډېر یوازې کېږي په زړه کې پرېږده ته نه به پوهېږې ستا زړه نه دی مات سوی یو ورځ درته وایم هېچا ته به نه وایې یا زه به پوهېږم ابې زما زړه مات سوی دی چې شي څوک دی ولې دې نه راته ویله ما نه غوښتې چې تا پریشانه کړم ډېر زور غواړي اوه بیخي ډېر بله ښاغلی ګوپتې کپور خبرې کوم بله وایه کپوره زموږ ډله غواړي چې تاسو سره په میله کې ګډون وکړي هغه غواړي چې ته یو بل ملګری هم د ځانه سره ولرې په دې خاطر چې دا جوړو میله ده اوه ارڅه سمه ده زه اوس په هند کې یم چې درغلم بیا به یې ور سره ووینو سمه ده په مخه دې شه زه یو څه کالي غواړم ولې زه یوازې دغه یوه جوړه کالي لرم چیش په دې کې چیش دی خپله یې وګوره واده ته روانه وې که لمبېدو ته وا سمه ده سمه ده زه ستاسو کور ته ځم یو څه کالي درته ما یو څه راوړم شیان هم پکار دي لیست یې ولیکه شامپو روغن د غاښو برس د غاښو کریم د مخ لوشن کریم سپېده فیس واش صابون لبسرین باډي واش او ټیش پیپر صاحب دا شیان د چا دپاره وړې د ځان دپاره صاحب نو در مخه دې کله وړله نه مې وپکار سوي صاحب ارای دا امسا دي پلاستیک دې ور واچوه په مخه دې شه لا 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 ارے بچه سلامت یو تاج محل خوراک اوس تا شاهجهان راغلی و صاحب زه چې هم د یوې نجلۍ کیسه به یې دا ته څه ناکه چټیات وه اوی صاحب هغه خو ستا کور دی او که خدای نخواسته ستا په کور کې یو پېښه وسوه نو زما ده بله
وای خدای او خدای ستړی مه سې ښاغلی کوړبالي ورته وګوره براهیم اخته زما یوه دښمن دغه عورته زما د وژلو دپاره استولی دا خنجر دې د ځان سره راوړی لیکن دا خو وژونکی قاتله هر څه چې بولې و نو بیا دا شیان د چا دي دا زما د ملکې دي امریتا لیکن دا خو غریبه ده اوس ملکه ده شوی بچه ژوندي دي یاست زه خبر ومه چې تاسې یو دلیل نه یو دلیل حتمن لري د کریه تاریخ نه دی کوړبالي صاحب بلې زما دښمنان د دې ښار په کنجو کنجو کې پټ دي بلې و تاسو د دې شیانو په کیسه کې مه کېږئ یا صاحبه خو تاسې پر ځان پام کوئ بچه سلامت او زما کرایه بیا بل وخت پسې راځم ملامات قاتلې ژوندی دی ملکې زموږ لوړ باچه ښاغلی پرتاپ سینګ دی ژوندی دی وساتل شو خو په موږ دوو کې باید یو څوک نه یو څوک د دې سره حتمن ورسره وي تر څه وخته پګلو تر څه وخته دا علاقه ته لیونی شوې هغسې دا پولیس ته ورځې که نن نه وي نو سبا خو به یې لیکی اوه ما اوس لابې ولیدی هغه په ډېر بد حالت کې دی موږ دا هر څه د چیش دپاره وکړه د هغه د ژوند سمولو دپاره وه خو موږ هغه برباد کړئ امو هغه پولیسو ته ځي الهیکه په کیسه کې مه کېږه زه بیا نور نسم ځورولی امو هیله کوم ما ته یو څه وخت راکړه زه یو لاره جوړوم ته یو ساعت دلې کښېنه زه د دې کالي راوړم کارتیکار آی ऑपरेटर गुल गुल हरमानी سلام کارتیکا روپل خبرې کوم تا ته مې څو واره زنګ دروالی خو ته نه یې هیله کوم ژر بیا زنګ راووه اغلی زه د سیشور د فلمونو دکان څخه خبرې کوم د امیتاب بچن 15 دانې فلمونه ستا څخه دي سبا سهار زه یو نفر درستو لطفا په لاس یې ورکړئ بلې کارتیکا بیا روپل یمه تا ته مې څو واره زنګونه درواله خو ته بېرته زنګ نه راویې ته اوس چیرې یې که ستا کار چیرې خلاص سوی نو هیله کوم زما رسامي بېرته راکړه په یو څو ورځو کې زموږ نندارتون دی او بل په خاص ډول هغه د مور او د لور رسامي ته پوهېږې یو ډېر غټ ګیراک مو پیدا کړی دی نو هغه رسامي ډېره مهمه ده نو هیله کوم بېرته زنګ راووهه د خدای په امان روپل الوی وبخښه مننه
ابې څنګه دی؟ تاسو دا څه ولې کوئ؟ هغه ستا سره خوشحالي نسي لیدلی. هغه یوازې زما سره خوشحالي لیدلی سي. تا د هغه حالت لیدلی دی؟ ته ولې د هغه سره مینه کوې؟ ځکه چې هغه ښایسته دی، په زړه پاک دی او یو ښه انسان دی. په دې خاطر زه هم په دې خاطر د هغه سره مینه کوم. او که چیرې هغه خان هم دی نو دا بیا څه ګناه لري؟ تا ته در معلومیږي چې ته به هغه خوشحاله وساتې؟ زه خبره یم چې زه هغه خوشحاله ساتلی سم. هیله کوم مایله کامو، زه چاته هېڅ هم نه وایم، پلیز ته هم نه. موږ که څه مو هېڅ وخت ښه دوستان نه سوو، خو لږ تر لږه د ابې دپاره خپله دښمني خو هېرولی سو. امو ستا په زړه ته به نه لوېږي امو ما تا ته نه وویلي چې زما سره دښمني مه کوه؟ بچه سلامت، تاسو خو به ښه یې ما ستاسو ساتنه کوله. مننه. ووایست چې زموږ لوړ باچا ښاغلی پرتاپ سینګ دی؟ ژوندی. زه ځم باچا سلامت، ډېره زیاته مننه. ونیسه امو، زه به تا ته یو کیسه وکړم. یوه انجلۍ وه چې یو ورځې د یوه خان په باره کې یوه مقاله ولیدله او د هغه د ښکلولو پلان یې جوړ کړ. د هغه سره د مخامخ کېدو د مخه یې د هغه په ټوله معلومات او ژوندلیک ځان پوه کړ او د یو پلان سره سم دی په هغه باندې ځان ولیدي. ته راته ویلی سې چې هغه انجلۍ څوک ده؟ کارتیکا؟ یا ځکه دا هر څه چې کېدله هغه وخت د کارتیکا په نامه انجلۍ وله نه. څه معنا؟ معنا دا واخله، پاسپورټ، د بانک کارډ او لیسنس 2 میاشتې لا نه کېږي چې جوړ سوي دي. نو بیا دا څوک ده؟ هر څه کېدلی سي او هر څوک کېدلی سي. امو ته پوهېږې چې د دې څه معنا؟ دا داسې یو کیسه لري چې زموږ څخه یې پټوي او که په هغه کیسه موږ خبر سوو نو بیا موږ خلاص یو یاره. اوس ما مثالي معصومیته په هغه کیسې سره موږ دا ښکېلولی سو او بیا نو دا پولیس ته ورتللی سي او نه هم ابې ته. زما خدایه، نو بیا موږ څه کوو؟ ته ورسه د ابې سره واوسه. سمه ده. او دا نور ته ما ته راپرېږده. ښه دی. سمه ده؟ ښه دی. ډېر ښه. لاس راکه زویه، لاس راکه. او وای جمرو دلته وګوره، دلته وګوره. سلام کاکا. سلام لورکۍ. جمرو اخر ستا خبره ومنل. او وای کومه دی لورکۍ، د پلار سپی و، مور یې سپی وه. ته خو پوهېږې دا د سپي زوی دی. مسخره وه. هغسې ما ستاسو دوه دپاره یو تحفه راوړې ده. ښه. کله چې ابیشیک کوچنی و نو هغه ډېر مینه ناکه و. کلیزه دې مبارک شه. الله راسه زما زویه که راسه ابیشیک په غټوالي هم مینه ناکه دی. مشکل مازې دا دی چې اوس مازې د هغه سره انجونې مینه کوي
او دی د نجونو سره. دا درواغ و. ښه زه نو درواغ وایم. راځئ چې ووینو. ابې ته ډېر ښه یې. ته هغه انسان یې چې هر څوک پرې عاشق کېدلی سي. ما او تا چې سره یو ځای و نو د ډېرو کست را کېدی. ابې ته به هر څه کې پرایه. مطلب مې دا دی چې تر تا شا لږ ما په ژوند نه دی لیدلی. زه بخښنه غواړم. ما ستا شان غلا کړې وه. نو تا خو زما زړه غلا کړې وه. خو زه رښتیا وایم زه اوس هېڅ شی نه غلا کوم. خو هغه په زه ډېره پاکه وه. ابیشیکه زما زیدون دې درته وایم چې ما ستا په رقم ښایسته او خوش اخلاقه انسان هېڅ ځای نه و لیدلی. ستا په لیدو به ما همیشه فکر کوئ ته ما کامیابۍ ته رسوې. څه په وایي سمه ده. او پیری لا ستا څخه بخښنه غواړي. ودې لیدل ما نه و درته ویلي هغې زما سره مینه درلوده. او د پیري سره هم. ابې ته ماته یو څه شان راوړلی سې؟ ته خو پوهېږې چې زه څه وایم. زه زما ابې خو هېروایه ما ښه. هېروایه ما ښه. ښه روینیان واله دې وروینې روینې. زه بخښنه غواړم. ډېر ښه دا څونه ښایسته عکاسي وه. او زویه که دا رقم یو بله سي ډي ام لرې نو ما دې حتمن راکړه. اوس سمه ده زه یې بیا راوړمه. سمه ده لورکۍ په مخه دې سمه ده. ښه کوه ولې نه. اها ولې نه په مخه مو ښه. د خدای په امان. خدای ابې 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 خدای دا بوسه راځه. ابې بیا دلته څه کوې؟ زه له څه خبر یم. راځه زه له څه خبر یم. ګلانه وایزه خدای څنګه ده؟ ما دا غږ واورېدی لکه د کارتیکا ده. تا د کارتیکا د وروسته لاندې دی راکړی؟ ځه پرېږده پرون هم راغلی وه. هغې زما د ټولو پخواني نجونو سره مرکې کړي وې. پسخان یې پولی و. ته دغسې وبوله. د هغه وروسته موږ دواړو قهوه وڅښله. نو یا یاره د هغه راهیسې زه د امو په باره کې فکر کوم. ښه یا زما مطلب دی چې زه باید د کارتیکا په باره کې فکر وکړم. یا بیخي نه. چې چیرې ده څه کوي د چا سره ده. څوک کارتیکا یا امو؟ ابې ابې ټي وي بند که یاره. دا ښه فلم دی. ته خبر یې چې امو د یو چا سره مینه کول؟ د چا سره؟ نه دې راته ویلي. کېدای شي چې هغه زما سره مینه کوي. ته لیونی سوی یې او یا هم ستا سره؟ نو ستا بیا ولې دونه خوا په بده ده؟ د هغه خو مشکل دی چې زه هر وخت د هغې په اړه فکر کوم. څه شي؟ د هغې ژوند دی هر څنګه چې تېری تېر دي. زما تر اوسه کارتیکا یادېږي. څه شي؟ زما مطلب دی هم زه وایم باید چې ومې یادېږي. سودایي سوی
اوه پلان امو یوې مینه ناکې ډوډۍ ته در وغواړه د هغې سره ټوله شپه کښېنه که د چیرې یو وار هم کارتیکا در په یاد سوه نو کارتیکا او که نه سوه در په یاد نو امو سلام واه مننه راځه شراب اوکې سره که سپین سپین نوشي جان نوشي جان نو نو شایسته یو خبره درته وکړم څه شي زه ځان ډېر بې عقل بولم ولې زه داسې په ښه کالو کې راغلم زه یو خبره درته وکړم څه شي زه هم ځان ډېر بې عقل بولم ولې ته داسې په ښه کالو کې راغلې زموږ په دوو کې مې دغه عادت خوښېږي څه شي ته پوهېږې اموچ ته یوازینۍ نجلۍ یې د چا سره چې زه په ساعتونه کښېنستلی شم بې له خبرو او بې له دې بیرې چې زه به تا دیغ کړمه او یا به ستا څخه دیغ شمه او څومره ښه ته غټ سوی یې ابې او یاره نو څه کوې د 2 انجونو وروسته وبخښه د 3 انجونو وروسته چې زه غټ نه شم نو څه وخته غټ شم دا رښتیا دي یو څه نور څښې و د هغه خره نوم څه شي و هغه بیا کله هغه ستا زړه چې در مات کوي په دې کې د هغه غلطي نه ده نو هغه ته ولې پرېښولې هغه زه نه یم پرېښې نو ما هغه ته ویلي را نه دي ولې د بل چا سره مینه کول خو ته نو ټوله ژوند په ژړا تېر کړم زه تا لرم پګلو لرم مور لرم ستا پلار لرم دفتر لرم ژوند موږ ته دومره ډېر څه راکوي او موږ مازې د یو کوچني شي لپاره وژاړو څه شي ستا څخه زه ډېر څه زده کومه راته ووایه څه شي د هغه نوم یا تا د هغه سره چیرې ولیدل ستا په ژوند کې خو خوند شته پګلو خو به نه یي یا او صحیح سو اوکې زه باید چې ولاړه سم مه ځه هیله کوم مه ځه امو زه د سنیل په رقم کېږم انجلي مه ځه هیله کوم مه ځه انجلي ما یوازې مه پرېږده انجلي هیله کوم انجلي ما یوازې مه پرېږده انجلي ارئ امو ارئ ما خو مسخرې کولې ارئ زه د رشاګو نه سنیل کېږم پګلو انجلي زه خبره یم چې ته انجلي یې انجلي
و دا انجلي د پګلو د سنیل انجلي ستا په یاد چې هغه دا څنګه نیولې وه او زارۍ ورته کولې ماما پرېږده انجلي هغه په ژوند چاته انجلي نه دي ویلي اوس څه وایي نو دې خبرې ته زما ولې نه دې پام سوی واه امو ته ډېره هوښیاره یې مننه اوس یم دا په غوږو اورې په خوله نه سلام روي ښه یم ساقي خانه وتړه شوه هغه پرېږده سنیل چېرې دي هغه اوس دلته نه راځي پخوا خو هر ماښام د لې راتلی اوس هر ماښام خپل مرستندویه ګروپ ته ځي مرستندویه ګروپ و سلام وبخښئ وبخښئ اوله ورځ مو ده نوی غړی یې غړی د شرابو مرستندویه ګروپ د څو کالو څخه په اخته یې په څه شي په شرابو یا شرمېږم زه هم د 5 کالو څخه په اخته وم خو چې دلته رالم پر مخ مې پرېښول که زه چیرې په شرابو اخته یم نو زه دننه ورتلی شم ولې نه نو بیا خو زه ډېر ټینګ په اخته یم زه خو ګر سره د یو بوتل سره بېدېږم او د بل بوتل سره راکښېنم کله چې هغه زما سره نو داسې فکر کوم چې په ژوند کې هېڅ غم هېڅ ژړا او هېڅ اوښکې نشته او کله چې یو غړپ زما تر غاړې وځي نو داسې فکر کوم چې نوی لمر راخیږي هو زه پوهېږم ورسه بیا سره وینو هغه سیمې ته چیرې ځې زه غواړم چې استراحت وکړم هلته ټولو شراب څښل ما ویله چې زه به م یو ګیلاس وڅښم هېڅ نه راکېږي زه شرابخانې ته لا ورغلم خو بیا ماته ستاسو مرسته او ګرانښت را په یاد سو بیا مې نه دي څښلې مننه سونالي ډېر ښه ته ډېره تکړه یې او اوس نو زه تاسو ته زموږ یو نوی غړی در پېژنم ښاغلی ګورودیو سلام زما نوم پریش دی او زه یو شرابي یم ښایي چې دلته څوک په نشې کې نه دي راغلي کنې نو په یوه وار یو ځای ټول سلام نه سوی ویلی و اول ما دا فکر کوي چې د شرابو مرستندوی ګروپ یو داسې ګروپ دی چې هلته خلک یو د بل سره په شرابو څښلو کې کومک کوي په اولو ورځو کې یو څه زور غواړي خو ته کوښښ مه پرېږده سمه ده زما نوم پریش ګورودیو دی او زه ډېر شراب څښم مننه سونیله اوس ته د ځان په باره کې یو څه ووایه زما نوم سونیل دی او په دې دوه اوتو مې د شرابو څکه لا نه ده کړې زه نن ستاسو سره خپله کیسه شریکومه د شرابو څښلو څخه مخکې زما ژوند ډېر ښایسته و زه د پوهنتون رئیس ومه په ورزش کې ډېر ښه ومه په درسو کې ډېر ښه ومه او بیا زما و ژوند ته انجلي راغله انجلي یوه ډېره ساده او پټه خوله ګرځېدونکې انجلۍ وه او کله چې ما هغه وپېژندل هغه ډېره پامیده وه د هغه تر څنګ ښایسته هم وه د هغې ورزش باسکټبال د موټرانو مسابقې او هر هغه شی خوښ و کم چې به زما خوښ و د دې طبیعت هم خاص زما په رقم و د دې په لیدو به زما سهار راشروع کېدی او د دې په لیدو به مې ماښام کېدی خلکو به ویله چې زموږ ډېره ښه جوړه ده تاسو پوهېږئ او بیا یو ورځ هغه ولاړه بې له څه ویلو
ما خپل انډیوالان پرېښول، هر ځای به ناکامه وم. په ژوند کې مې د هر شي څخه بد کېدله او ما شراب څښل شروع کړه او بیا زما هغه ډېره یادېږي یاره. ګوره چې زه یې ولې یوازې پرېښولم، زه نه یم خبر. بله سلام. تا ښه ویل، دغه زموږ کارتیکا انجلي ده او یوازې دغه نه، انجلي زموږ کارتیکا ده. ته پوهېږې؟ کارتیکا انجلي کارتیکا. اوی نوره ته وایه یاره. اوی یاره زه د هغې کور ته ځم. څه شي رښتیا؟ وجنجلم. ادرس یې راڅخه دی. سمه ده؟ د خدای په امان. د خدای په امان. امیتا راځه، دفتر د مشرانو غونډه جوړه شوې ده. دستي درځم. مولچند نهاټا. سخته خره چوپتیا ده. نه بل هغه ما تاسو ته چې زنګ راولی و، ستا د نامه څخه نه لوېدلی دی. په معنا یې پوه سوم چې زه مړ سم دغه وایه. ته اوس چاته ګډې؟ دا څوک دی؟ بلې هغه ټلیفون. ستا خو سر دی، راسه لاس یې ورمچ که. درغلی به وای، لاسونه به مې ورمچ کړي وای، خو څه وکړم بیا زور غواړي، بیا نو مجبور وم چې لمبېدلی وای. او وایي ولمبېږه ولمبېږه، هغسې په دا بسته کال نه یې لمبېدلی. څه شه دی اوس په چیش پسې ګرځې؟ او لګېټ پسې ګرځم، سګرېټ په لګوم. سګرېټ دغه دی، ونیسه. هلته وی او ویې لګوه، نه دې سوځم، ونیسه. خاوند او میرمن ګوره غلط فکر ونه که. ښه ورځ ولرې. اوبه څښې؟ بله یا مننه. چای؟ بله. او وایم چای څښې که یا؟ نو خو ورته ویښه زه سمه ده. ماته هم راوړه. ماتوم. اوس ووایه. بل هغه زه ستاسو سره د انجلي په باره کې خبرو کولو ته راغلی یم. د هغې بې شرمې نوم مه راخله، هغه زموږ دپاره وختي لا مړه سوې ده. وایي زموږ څه ولې پوښتنه که؟ ورسه د پروفیسر ماترې څه پوښتنه وکړه، د چا سر چې دی خپل ځان بدنامه کړي. پروفیسر ماترې 202 الووا وتاک وینچنګ کوڅه بینکاک. یو چا ماته ویله چې ماته دفتر را معلوم نه دی، خو اوس را معلوم سوی دی. د نورو معلومات دپاره زه ستاسو همکاري ته ضرورت لرم. مننه. هیله کوم اغلی امریتا تاسو دوی د کیک شنی هیله کوم. امو
ما ستا زړه در مات کړی. چپ صاحبې. ته زما سره مینه کوې. ابې چپ سه. ته په ما پسې لیونی یې. چپې که کنی و عامه جې. تا په ما پسې ژړل. زما ستا څه بد کېږي. زه مینه در سره لرم. ستاسو کور ته تللی وم. ټوله څنګه وه؟ ژوندي وه، خو دا چې یو د بل څخه به څه وخت خلاص شي په دې نو زه نه یم خبر. که زه د هغه کوره نه وای تښتېدلې نو کېدای سي لیونۍ سوې وای. د ژوند دپاره چې هر څه کېدله ما هغه وکړه. په کیسه کې لا نه وم، خو بیرته کور ته هېڅکله نه یم تللې. او ته ستا مور او پلار چیرې دي؟ مور پلار مې په هند کې دي، واده یې کړی دي، خو د یو بل سره نه. خوشحاله دي خو د یو بل سره نه. زه بخښنه غواړم. یا دا خو شته دی، که دلې وای نو جنګونه یې کول. زموږ په قانون کې چې د کورنۍ څخه لرې یې نو ښه دی. ژوند ژوند اوس نو د ناشتې وخت دی. په ناشته کې دې څه تیار کړي دي؟ په ناشته کې هر څه ستا، خو نخرې به نه پر کوې. زه کوچیم غواړم. زه نو ستا مزدور یم. دلي چمیا ته خورا خوشحاله یې. ابې مینه را سره کوي. رښتیا؟ و مبارک دې څه کارتیکا. مې کوه یاره. ښه نو زه ځم، د خدای په امان. په مخې شه، بیا سره وینو. نن ستا اخري ورځ ده زموږ سره. رښتیا؟ زه د پروفیسر ماترې لیدو ته ځم. زه بخښنه غواړم، خو زه باید ابې ته دا هر څه ووایم. سمه ده. ډېر ښه. ته پوهېږې زه چې وایم زما به ویدېږې. بلې پروفیسر ماترې دلې دی؟ آیا تاسو د هغه د مرستندویه ډلې یاست؟ مرستندویه زما یوه شاګرده وه انجلي. هغې ماته څو وار وویله، په اصل کې زاریې لا راته وکړې چې زه هغې ته درس ووایم. په اول سر کې ما یو څه شرم کوي، خو کرار زما هغه شرم ولاړی. زه به هم د انجلي سره کوچنی سومه، که رښتیا درته ووایم نو زما انجلي ډېره پاکه وه. حاجي
خو زما مېرمنې بیا دا فکر نه کوئ خو ما خپل قول پر ځای کوي ما هغه ډېره لایقه وروزله خو بیا زما انجلي زه پرېښولم زما تر اوسه هغه یادېږي مې د هغې نوم انجلي دی د هغې مور پلار ورور ټوله ژوندي دي او هغه د لور مور انځور د دې مور نه و جوړ کړی هغه یې د نندرتون سره وړی و او خیریه غوندي ناټک و هغه ټول سر ښکلولو دپاره وه او ښکیل یې هم کړې ته خو معلومداره ده ابې ته خو اورې ما به ژړله په کارتیکا پسې مې اوښکې تویولې د شپې به مې خوب نه درلودی د ورځې به مې نشه کول زه خبر یم زما د خپله ځانه بد کېدل زه پوهېږم یاره ما چې تاسو دواړه زما دوستان یاست خو یا د دې هر څه لامل تاسې دوه یاست څه شي تاسو دواړه زما د واده څخه یوه ورځ تر مخه زما کېدونکې مېرمن وتښتول خو دا تا خطا باسې ابې نو تاسې څه وکړل ما د کارتیکا سره واده کوئ خوشحاله وم خو تا هغه هر څه خراب کړل ځکه چې تا زما سره مینه کول دا مینه نه ده تا د انډیوالۍ څخه غلط استفاده وکړل مینه دې غلط استعمال کړل ته چمبازه یې ابې ته ولې نه پوهېږې یاره په څه شي مې پوهېږې په دغه چې د دې پروفیسر وایي ما اړیکې ورسره درلودلې او د خلکو مخ ته ځان پاک شي او دا وایي چې کارتیکا زه خطا ایستلم دا څونه عجبه ده او د دې مور دا د کور پسې اخلي او داسې راسره کړی نو ما هم خپل مور پلار هېر کړي وای او ویل مې چې زه مور پلار نه لرم هر څوک یوه بله موقع غواړي ته واده کوې که خیرات ویشې بسه که پګلو بیخي ډېر مې وزغملې د نن څخه وروسته زه به ستا مخ ونه وینم او وایي زه نو بیا چېرې ستا د غمه مړ شوم په بلا دې ومه پګلو ابې زه د کارتیکا سره واده کوم لکه څنګه چې مې پخوا کوئ پر دغسې بې عقلانو به یې چې کارتیکا پېښه شي او سبا چې بیا چیرې پوه شي نو په ژړا به را روان او زه که څه مخلمه مو ځان وژنمه خو د هغه سره کومک نه کوم بلې ګورئ د بې شرمې مور خبرې کومه د انجلۍ مور سودا خو به دې په یاد یې نغ دې درڅه غواړم امو امو څه شي راسه امو پګلو پګلو څه شي ته یو کار وکړه ته سنیل او ماترې دواړه دا بیا واده ته بوسه سمه ده پګلو ولې هیله کوم امو ونیسه هیله کوم دا بیا د ژغورلو دغه اخري موقع لرو هیله کوم مننه سمه ده کارتیکا ما چې شراب پرېښول نو په ټولنه کې مې عزت بیخي ډېر سو زه نو اوس څنګه درته ووایم دلته انجلۍ څوک پرېښودي وبخښئ امو
زه بخښنه غواړم. زه خبره یم چې تاسو بلنه نه ده راکړې، خو انجلي زما سره واده وکړه. انجلي ده ته ووایه چې موږ په خواله مینه سره کول. هغه ورځ در په یاد کړه انجلي چې ما او تا په غزلو کې یو د بل سره واده وکړه. انجلي ته سویلا که یاره قسم به راته اخلي د بل چا چې چېرته نسې. ها اله وفا در سره کړم بې وفا چې چېرته نسې. انجلي اوی انجلي ودرېږه. اوی انجلي ودرېږه. ستا پښې ډېرې نازکې دي. لڅې پښې مه ځغله خوښ به سي. هیله کوم. اوی انجلي دا سنډلان په پښه که وځغله. سنډلان دې زما څه دي؟ ودرېږه. انجلي ود څوک یې؟ موټروانه درځه. خدای زه خبر ومه ته ورځ نه ورځ حتمن راځې. زما انجلي صاحبه ما پرېږدئ. هیله کوم صاحبه ما پرېږدئ. ته خبره زما مېرمن اوس زما څخه وتښتېدله. اوس به پخواني وخته بېرته ولاړ شو. زه به بېرته تا ته درس ووایم او ته نه زما مرستیاله سه. موږ دواړه به ښه ساعت تېر کړو. ستا هغه د خوښې هندواڼې والا آیسکریم هغه به دواړه یو ځای خورو. سمه ده ښه. انجلي چیرې ځې ته خو ګوره مېرمن مې هم راڅه وتښتېدله. توم انجلي ما او تا خو مینه کوو واده به وکړو یاره. اوی انجلي اوی ته اوس ما څخه چیرې ځغلې؟ دا نو اوس ښه کار دی. یو ځای به اوسېږو ښه ساعت به تېرې. اوی هندواڼه والا خو پرېږده کاویه والا لا ته راځي سم. انجلي اوی واده به وکړو یاره. دا ټوله د پګلو نظر واوه. تاسې د پګلو خبره ولې منئ؟ دا خوارکۍ ولې نه پسې پرېږدئ؟ خوارکۍ د واده د مخ تمرین کوې وه؟ تا را وغوښتله دا ټوله؟ اوس به نو ته ما د دې څخه خلاصوې. انجلي اوس هیله کوم زما سره واده وکړه. تور ته وګوره دا در اوسه ستا په یاد کې ما د خپل زړه سره ایښی و. اوه یا زما روح زما ژوندونه زما انجلي موږ به زما سره واده وکړه. ښه چپ سه. خوړین نه. خوړین دې چا ته ویل؟ تا ته. زه اوس خوړین یم. اوی نو چې خوړین نه یې نو څه شی؟ اوی زه اوس خوړین یم. اوی لاس مه غورځوه. ستا پلار خوړین دی. زما سره کوي. پولیسو دی بوځئ. اوی جنګ ما سره کوئ. نشي کېدلی. وینکټ یا دا اوس څه شي کوې؟ انجلي برته کور ته درځه. بایسته بالا نو مه تښته. په بلا مو وم. وای په څه شي مو وم؟ چیرې ولاړ سئ؟ د واده په ورځ تښتېدلې وه. چیرې تللې وه؟ دوژخ ته. ویاله ته ولاړ سه. دی وینکټ کریپا دی د کارتیکا خاوند. اوی دی خاوند؟ خاوند هم لري. راځه کاکا جان. راځئ راځه. اوس نو موږ تا ته څه ویله؟ سمه ده وروره. هغې ما ته هر څه پخواله ویلي وه. هغې بار بار دروغ درته ویله او تا بار بار رښتیا ګڼله. ښه هغې ما ته ویله چې ما واده کړی دی. دروغ. ول ته د نړۍ تر ټولو ښه انډیوال یې. دروغ. ول زه د هغې سره نه د امو سره مینه کوم. دا هر څه چا ویله؟ کارتیکا
ستاسو راتګ تر مخکې هغې ماته ویل چې زه واده نه در سره کوم. ابې واده باید په یوه خطر وسي، د مینې. داسې مه وایې. ما چې تر اوسه پورې هر څه وکړه د خپلې ګټې دپاره مې وکړه، احساسات نه وه. خو د دې وروسته نه، زه دا مو خبره منم. ابې زه ستا سره واده نسم کولی. هغې ویل چې دا د یوازې د هغه چا سره واده کوي چې د هغې سره ډېره مینه کوي، او هغه زه نه ومه. دا کارتیکا ویله و خو د چا سره چې زه مینه کوم هغه زما سره مینه نه کوي. دا هم کارتیکا ویله؟ یا دا زه وایم. راته ووایه پګلو، که زه چیرې هغې ته وایم چې زه د هغې سره څومره مینه کوم، نو آیا هغه بیا ومني؟ شولای شبنم پر خوله خو یې یاده، خو ته دې خپل کوښښ وکړه، کیدای شي جواب یې واوسي. امو ستا زما څه بد کېږي، ته غواړې چې ما مړ کړې. چپ صابې، زه پوهېږم چې بد دې راڅه کېږي، او خبر یم چې ته غواړې ما مړ کړې. مینه هم راسره لرې. جمرو اوس نو کښېنه. اخر دا دې ستا په خبره پوه سو. څوک؟ ابې که جمرو؟ دواړه. ته ښه وایه، ته ښه وایه. جمرو اوس نو په استاد پسې شه. ته لا خو څرګندۍ ته نه یې تللی؟ اوس هغه زما ته لکه څه بیا کورنۍ ده. شکر دی خدایه چې وینکټ د طلاقو پر کاغذاتو امضا وکړه، که نه نو زه به بیا تښتېدلی. نو اوس ته څه پلان لرې؟ هېڅ پلان نه لرم. ما خو دا فیصله وکړه چې یو ارام ژوند به تېروم، د یوې ارام نجلۍ سره به واده کوم او ښه پر ارامه به مړ کېږم. ډېر ښه، ډېر ارام پلان دې دی. ته د رښتیا د یو ارام نجلۍ سره ژوند کولی سې؟ کوښښ خو یې به هېڅ وکړم، ځکه چې وړاندیز خو یې ډېر خطرناکه دی. ته خو امتحان که، کیدای